چنارګله ما ته پته لګېدلې ده چې تا ته زړور خان ایجلوټ کوي او ته پکې نو زموږ حصه نه کې. نه نه کچماچو خان دا غلطه ده. زه خو د 50-50 په حساب باندې لګیا یم چې ما ته کلم رقم رورسي که نه زه هم هغه سات نیم تا ته درواستم. څه ووایم نو موږ ته خو تر اوسه پورې دغه 1900 ایجلوټ شوی دی. نو دغه خو ما ته هم را رسېدلی دی که نه. مې ته لږ صبر وکړه. اوس مې ته پوره 15,000 روپۍ غوښتي دي. غټه شوړه ده د خیره. ښه خو زموږ خیال ساته او رښتیا زړور خان وي چې کویدن راله کوي. ها نو تا ورته څه ووې؟ بس ما ورته وي چې ښکلا ښه ده که نه خو هغه وي چې تا لیدلې ده. نه نو تا ورته څه ووې؟ ما ورته نه نو نه دې ورته ولې وې؟ ځکه چې بیا بیا رانه ستا د مور پلار او د کور پته غوسته. دا خو داسې ښکاري چې زموږ د مزو چرچو ورځې په ختمېدو دي. ما ته دوا کوه د کویدن خبره بوله رورو اوږدومه. نو دکه خو د تمام وی که نه؟ ځکه نه د خپلې فنکارۍ مظاهره شروع که. ځه دا خو انګیج راځي. بیا یې میلاو که. هلو تاسو زړور خبرې کوئ؟ نه تاسو ما نه پېژنئ. زه ښکلا خبرې کوم که نه جاني؟ ښکلا څنګه یې؟ زما خیال یې جوړې بیا دوبۍ ته تللې وې. نه هر وخت خو دوبۍ ته نه ځم که نه. دا خو کله کله. ښکلا زما ستا سره ملاقات پکار دی ډېر ضروري. پوه شم چې ستا څه ارادې دي. څه ارادې مې دي؟ ته ما سره کویدن کول غواړې، ما سره واده کول غواړې، ټیک ده که نه؟ بلکل ټیک ده. نو بیا ملاقات به کله وشي؟ اصل کې جاني زما د ماما د زوی واده دی. د هغې په تیارو کې لګیا یو. ما وی چې زما یو سوټ پکار دی. د سوټ دپاره یو 2,000 روپۍ مې پکار وي. خو دا پیسې به زه چېرته دروړمه؟ نه زه به درته زه بیا په SMS باندې وښیم. اوکې زه به ستا د SMS انتظار کوم. اوکې تھینک یو بای. د خدای په امان. مړه دې مزو خوار کړی دی. ولې مورې سر دې خوږېږي؟ او بچې طبیب نیولې ما او سر مې مات شو. او نازو خو په کارونو ستړې شوله دننه اوده ده. یا مورې نو تا ولې تکلیف کولو؟ ما به ځانه په خپله راغښتې وه. یا بچې څه درته وایم برکتې دومره نیک ښه او شریف هلک و په نه څه خبرې شمشیر خان د هغه ګریوان ته لاس واچو او نوکری نه یې وویسته. مورې شمشیر خان داسې ژوند تېر کړی دی چې صرف خپل ځان پېژني د بل د ګټې دعوا نه هېڅ پروا نه لري. ولې بچې خوره که نه ډوډۍ دې ولې پرېښوده؟ بس دې مورې ته راته په ناجوړه صورت باندې چای او ډوډۍ تیارې او موږ په خپله خشماشي کوو. زویه اوس ته داسې وکړه چې یا خو راله څوک بل څوک وګوره او یا برکتې په خوله کړه ګنې ډېره به ګرانه شي. مورې ته مالې اجازت راکړه نو د برکتې د راوستو به هم کوشش وکړم او یو بل ترمیم په نظر کړې. ډېره ښه ده. دا ولې داجي ښه خوږې او ترخې چې یا انسان شانه زه خو ستا په حساب کتاب پوه نه شم. حساب پېژنې؟ حساب ولې نه پېژنم خو د څه حساب او څومره حساب؟ یاره انسان شانه دا ته ناپاکه مکوسه سر شوې یاره. نو ته پوره خبره خو وکړه که نه. خبره دا ده که نه چې ګلغوټۍ لور مې دا کتابونه دې بې خونده له اخیستو دې بې خونده ده. خبر یم ګلغوټۍ هم د دې کتابونو خبره ورته کوله. یاره مې انسان شانه چې دا خبره ده ته وکړم او که تا ته وکړم ما ته نو وایه که نه څه خبره؟ انسان شانه په دې کتابونو کې واده نوکري کویدن هر څه پټ دي. د خورا تاسم کرخرا کاګله نوی سبق اوم داسې ښکاري. نو توکل دی په دې کتابونو کې ته سبق شروع که هم به درله نوکري وګورم او هم به درله واده وکړم. څه دې خیال دی؟ حاجي چې دا خبره که دې هغه نیم باچا ته کړې وې که نه نو ښه به وه. ولې نیم باچا ته به مې ولې کوله؟
ځکه چې دا جي پخوانی څلورم پاس دی او نیم باچا اوسنی څلورم فیل دی دواړه همزولي دي دا مې څه ولي برکتیه بس د انسان شه انسان که د دې انسان شلاله مخ پکې نه وي که نه نو خدای راستي که ستا دې مخ ته ما کتلي هم وي ماماجي سبق خو به شروع کړم خو د داخلي پیسې به څوک راکوي روپۍ ګل بقلم خود وایا کوم ځای کې دسخط وکړم دسخط په توپ وله ماماجي داخلي پیسې یادوم وی لنډې حلال نه دی او خانک په سر یاره روپۍ ګل لکه ته نه وې نو موږ بس پوخ خوړلي رښتیا دی خو اوس سبق شروع کوي که نه خو ته ولله د کوېدنې کوشش شروع که یره ویم انسان شاه لالا په دې موبایل کې یوه جنۍ داسې خوږې خوږې خبرې کوي په اردو کې ویم معلومات به وکړم که وادي نه شوې نو څه د خیال د برکتیه یاره ماماجي ته مسې زورورې خو د کمپیوټر اواز دی کمپیوټر زه بد نصیبه دا مقدر نه خطا شوه دا یې څه ووي